د مسائل اسلام خپل اداره دا د دین بلا دیوا دا د دین بلا دیوا دا د دین بلا دیوا. محترم مفتی صاحب یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د سپي تړل جائز دي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورور، که حیوان د نفع دپاره وتړل سي دا روا دي، لکه د ځان د ساتنې دپاره سپی یا د اواز دپاره یا د ښایست دپاره، او خاوند به یې خوراک او څښاک ورکوي، چې داسې نه وي چې خاوند یې خوراک او څښاک نه ورکوي. یجوز حبس الحیوان لنفع كحراسة وسماع صوت وزينة، وعلى حابسه إطعامه وسقيه لحرمة الروح، لقول عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخل فيها النار. موسوعة 5 جلد 119 صفحه. بیان د اطعام. تړل د سپي چې دی هغه جایز دی، او پر خاوند باندې ډوډۍ ورکول دی، د نورو حیواناتو د هم ورکه به ورکوي. والله اعلم.